حدیث کې هم دا راځي چې یو سړي به د 80 کالو پورې منځونه کړی خو یو منځ به هم نه قبول شوی. الله الرحمن الرحیم. نن سبق کې به موږ د یو مسایلې د هغې باره کې اهمه خبره هغه ذکر کوو چې موږ عام خلک هغه په هغې کې ډېره بې احتیاطي کوو او د هغې د وجې نه زموږ منځونه هغه خراب شي. لکه حدیث کې هم دا راځي چې یو سړي به د 80 کالو پورې منځونه کړی خو یو منځ به هم نه قبول شوی ځکه چې د هغه قیام صحیح وکړي جو رکوع صحیح نه کوي، رکوع صحیح وکړي جو قومه صحیح نه کوي، قومو کې جو سجده یا جلسه صحیح نه کوي. په مانځه کې په بعض ځایونو کې ګډوډ کوي د هغې د وجې نه د ده مونځ هغه نه کېږي. نو د هغې نشاندهي کوو چې هغې ته قومه یا جلسه ویلی کېږي. لکه حدیث شریف کې ذکر دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو سړی جومات ته داخل شو، نبی علیه الصلاة والسلام هغه د جومات په یو ګوټ کې ناست و. دا سړی خلاد ابن رافع رضی الله تعالی عنه سلام یې وکړو، جومات ته رادننه شو او مونځ یې وکړو خو زر زر یې مونځ وکړو. بیا راغی نبی علیه الصلاة والسلام خواله او سلام یې وکړو. نبی علیه السلام ورته وفرمیل قم فصلي فانک لم تصلي، ته پاسه مونځ وکړه تا مونځ نه دی کړی. نو دا کس لاړو مونځ یې وکړو، بیا راغی بیا ورته سلام یې وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام د سلام جواب ورکړو، بیا ورته وفرمیل قم فصلي فانک لم تصلي. په درېیمه پیره بیا داسې وشوه. چې کله درېیمه پیره وشوه دغه صحابي خلاد رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام ته عرض وکړو ای د الله پیغمبره ماله خو دغه مونځ راځي ما ته وښایه د الله پیغمبره څنګه مونځ وکړم. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل کله چې ته د مانځه د ودرېدو اراده وکړې نو ښه کامل اودس وکړه او د هغې نه وروستو قبلې ته مخ کړه او الله اکبر ووایه. کم قرآن چې تا ته بیا یاد دی هغه قیام وکړه. کله چې رکوع ته لاړ شي نو حتی تطمئن راکعا، نو رکوع وکړه او حتی تطمئن راکعا چې ښه مطمئنه رکوع وکړې، یعنې ته په رکوع کې اندامونه د ځای ځای له هغه ورورسېږي. نو دې صحابي هغه رکوع او قومه صحیح نه کوله. رکوع د مانځه نه په رکوع چې کله وشي د هغې نه وروستو نیغېدلو ته قومه وایي او د دوو سجدو په منځ کې کېناستلو ته جلسه وایي. نو دې صحابي په قومه او جلسه هغه کمه کوله، نه کېناستو پکې. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې ښه مطمئنه رکوع وکړه او بیا پاسه چې ښه اطمینان باندې ودرېږي د هغې نه وروستو سجدې له لاړ شه او چې سجده ښه مطمئنه وکړې د هغې نه وروستو بیا ښه مطمئن کښېنه د دوو سجدو په منځ کې، بیا بلې سجدې له هغه لاړ شه او دغه شان په ټول مانځه کې دا کوه. نو په دې حدیث شریف کې به طور خاص د جلسې او د قومې د هغې حکم شوی دی چې ته قومه او جلسه ښه په اطمینان باندې کوه. اطمینان دا چې کله ته سمع الله لمن حمیده دا ووایې نو بیا ربنا لک الحمد دا په ولاړه باندې ووایه. او اطمینان دې ته وایي چې کله سړی د یو رکن نه بل رکن ته منتقل شي نو دومره به دی صبر کوي چې د ده اندامونه د ده بندونه د ګوتو هغه ځای ځای له بیا دوباره ورشي. نو اوس کم کسان چې هغه داسې چې رکوع له ښکته شي له زنګونانو ته یې لاس کړی نه دی او سیده بیا هغه پاسې او ربنا لک الحمد په دې روانه کې وایي سجدې له لاړ شي، بیا سجده یې وکړي او د دې بلې سجدې چې راپاسي د سجدې نه نو لا ټونګه غونتې ووهي او ناس نه بلې سجدې له لاړ شي. نو دا قومه جلسه چې پکې پاتې کړه دا واجب دي او واجب چې په مانځه کې په قصد باندې پاتې شي دا مونځ نه کېږي، دا مونځ دوباره کول غواړي. نو مونځ دا ونه شو نو که دی 40 کاله او 50 کاله 80 کاله مونځونه وکړي او دا قومه او جلسه پکې صحیح نه وي نو د ده دا مونځ نه کېږي، دا دوباره راګرځول واجب دی، مونځ یې نه دی شوی. که واجب په هیره باندې پاتې شي نو په خلک سجده سهو کوي او چې په قصد پاتې کو مونځ د نیمګړی دی دوباره راګرځولې واجب دي. نو نن دا خبره مې صرف د دې دپاره وکړه چې په دې کې د خاص طور موږ ډېر احتیاط وکړو چې د قومي او د جلسې په دې کې موږ لکه کوتاهي ونه کړو که نه مونځ بیا هغه نه کېږي. نو د نن نه بعد انشاءالله موږ ټول به دا خیال ساتو چې د رکوع نه به سیده نیغ ودرېږو او د دوو سجدو په منځ کې به بالکل برابر کینو، په اطمینان به مونځ کوو. نو په ټول 10 رکعته مونځ کې چې سړی صحیح مونځ کوي 3 منټه فرق پکې نه راځي او چې یو سړی هغه زر مونځ کوي نو 2-3 منټه مخکې دې وکړو نو څه چل به وشي. نو په کار ده چې موږ ښه په اطمینان په قلاره مونځ کوو. الله دې موږ ټولو ته د دې توفیق را نصیب کړي.